د هلمند د اوبو لانجه محاربیان ایران له خپلې عقابې یو ګام هم نه په شا کیږي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د هلمند د اوبو پر سر د ایران او طالبانو جنجال. د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر محاربیان وایي هیواد به یې په هلمند سیند کې د خپل اوبه خور له حق څخه یو ګام هم په شا نشي. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې محاربیان فورون په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ابراهیم رئیسي په مشرۍ د ایران حکومت به دا هم یقیني کړي چې تر اوسه هڅه کوي څو په جنوبي ایالات سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزې حل کړي. د ایران د انرژۍ وزیر په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې کو څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلې سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپله برخه اوبه خور نه دی ترلاسه کړې. محاربیان وویل چې د ایران حکومت به سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبخور په تیرو نږدې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د رباني چنګاښ میاشتې په 6 ایران وویل د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپلې څېړنې وکړي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدي وویل د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یې یادونه شوې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په ګډون ایراني چارواکو په تیرو نږدې 2 کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویل چې د هلمند د سیند د اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد په اساس به د ایران اوبخور ورکړي. د محاربیان د څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت د اوبو انرژۍ وزارت دریځ وپوښتو، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرلهپسې غوښتنو په ځواب کې تل دا خبره کړې ده چې دوی په 1951 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدراعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ له کبله هلمند سیند کافي اوبه نه لري. لا دې مخکې جمهوري نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجې د روان کال په هغوی میاشت کې هغه مهال زور واخیسته چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي په تونده ژبه د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حق غوښتنه وکړه. د رئیسي هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګونونو سره مخ شوه او وروسته بیا په غبرګولي میاشت کې د طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښتې وشوې چې په پایله کې 3 ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.